د افغانستان د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د کورنیو او بهرنیو رسنیو پر وړاندې د کوکنارو د کرکیلې استعمال او قاچاق د ممنوع اعلانېدو په تړاو د خپل مشر فرمان ولوست. د مجاهد په خبره د دې فرمان تر صادرېدو وروسته په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل، د تریاکو او نشه یي توکو پلور، قاچاق او استعمال په کلي ډول منع دی. د فرمان له مخې هغه کسان چې له دغه فرمان څخه سرغړونه کوي شرعي او قانوني چلند به ورسره کیږي. ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشهیي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چرس او د نورو ټولو نشه کوونکو شیانو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات او صادرات او د نشهیي توکو د تولید کارخانې ممنوع دي. دغه راز د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي هم په همدې غونډه کې خبریالانو ته ویل چې امیر المؤمنین په یو فرمان کې د نشه یي توکو کښت، ګټه اخیستنه او قاچاق په مطلق ډول بند کړي دي. امیر المؤمنین د امیر المؤمنین د فرمان له مخې له نن څخه وروسته په ټول هیواد کې د کوکنارو کرکیله سوداګري او د نورو نشهیي توکو کاروبار منع دی او له ترسره کوونکو سره به قانوني او شرعي چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که څوک د نشهیي توکو په تړاو ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. همدارنګه انفي په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په نشهیي توکو د روږدو کسانو په درملنه کې هم همکاري وکړي. خواست ما از کشورهای اسلامی له نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو او افغان سوداګرو څخه مو هیله دا ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې له افغان بزګرانو سره مرسته وکړي څو وکولی شي د ځان لپاره حلاله روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیر نظام کې هم له نشهیي توکو سره د مبارزې په موخه میلیارډونه ډالر مصرف کړل او په همدې خاطر یې ورسره پام وړ ډیره مرسته او همکاري وکړه څو نشهیي توکو سره کارنده مبارزه وکړای سي. خو تیر نظام په دې ونه توانېده چې په افغانستان کې د نشهیي موادو د کښت، استعمال او قاچاق مخه ونیسي. د اسلامي امارت دا پریکړه د عامو ګړو له تود هرکلي سره مخ شوې ده او وایي چې نه یوازې دا چې د نشهیي توکو کښت، استعمال او کسب و کار په اسلام کې حرام دی، بلکې دا د بشري خلقت له مخې هم یو ناوړه عمل دی چې باید مخنیوی وسي. عام خلک وایي چې په افغانستان کې د نشهیي موادو د کښت او په ډیرې اسانۍ سره د لاسته راوړلو له کبله ډیری ځوانان، میرمنې او حتی ماشومان روږدي سوي دي چې باید په مخنیوي کې له جدیت څخه کار واخیستل سي څو د هیواد نور زلمیان، میرمنې او ماشومان په دې ناوړه عمل ککړ نه سي. ډیر یو نیک اقدام دی. موږ د دغې پریکړې څخه ملاتړ کوو ځکه چې د نشهیي توکو د استعمال په اړه په قرآن کریم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ډیره یادونه شوې چې حرام دي. بغیر له شریعت څخه هم د انساني خلقت له مخې هم ښه نه دي انسان بېلاریو ته بیایي. ډیره زیاته مننه کوو. دا یو ډیر نیک اقدام دی د خلکو لپاره چې په نشهیي توکو په مطلق ډول بندیز ولګیږي نو موږ به ډیر خوشاله سو. د اسلامي امارت مشرتابه داسې مهال د کوکنارو پر کرکیلې بندیز ولګاوه چې په هیواد کې په میلیونونو وګړي په نشهیي توکو روږدي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په خپله تیره حکومت فلۍ کې هم د کوکنارو پر کښت او استعمال مطلق بندیز لګولی و. مریم هوتک، CMG، کابل.